اوس پوه شئ خایو بدعتي براشي تا ته وایي وای زه خو دا لغوي معنا مرادو نو دا لغوي معنا مرادول داسې دي لکه یو سړی چې تا ته رازق وایي وای دا زما رازق دی که بیا ورنه تپوسو کې چې دا ولي وای دا ماته ډوډۍ راکوي د غرمې ډوډۍ راته راوړي لغوي معنا مرادو اصطلاحي نه مرادو یا یو سړی وایي دا زما رب دی ولې مې رب دی وای ځکه دا زما تربیت کوي درس راته وایي لغوي معنا مراد دی یا یو سړی وایي غیر الله ته وایي چې دا معبود دی ولې معبود دی وای زه لغوي معنا خلم زه د تعاجزي او چپلوسي کوم نو دا د کفر او د شرک نه خلاصيږي لہذا دا کلمه ډیره خطرناکه ده چې غیر الله تعالی الغیب وایي لس حواله ما درته د فقهاو ذکر کړی چې هغه ورته کافر ویل ما نقل د فتوا درته وکړو نو خو په خبره پوه شو ان شاء الله یو بل خبر درته زده کړم ما په دې خټو کوپل کې بیان وکړم دا نو یو دوه بریلین په شراغ له برابر کېده نو مې سوې وای تا ویل چې څوک غیر الله تعالی الغیب وای دا کافر دی نو مې خو نه وایم ما کله ویل چې کافر دی زه به درته حواله پیش کوم خلاصۃ الفتاوا بزازیه او دارنګي قاضی خان او شرح فقه اکبر او المسامره نبراس دوی لیکلي چې کافر دی ما خو دا د عبارت معنا کړی دا ما خو دا ځان نه دی ویلي وای نه خو تبری لیکلي چې کنه چې يعلم الغیب تبری لیکلي چا لیکلي تبری ما ورته ویلي چې ډېر ساده دی ګوره د عقیدې مسله په قطعي ثبوت او قطعي دلالت دلیل باندې ثابت دی داسې دلیل به بریالی پیش کړي شاباسي چې قطعي ثبوت او قطعي دلالت دا به نه وایي چې تبری لیکلي دی او ابن کثیر لیکلي دی او پلانکی لیکلي دی او پلانکی لیکلي په پلانکی عقیده نه ثابتېږي عقیدې دپاره داسې دلیل پکار دی شاباسي چې قطعي ثبوتي قطعي دلالتي ټیک د داسې دلیل پیش کړه بیا دا په تایید کې پیش کړه نو اول ما ورته وی یا به د قرآن آیات پیش کړي یا به متواتر حدیث پیش کړي بیا دا په تایید کې راته پیش کړه منه مې سره خو په دې خو عقیده نه ثابتېږي چې ته غیر الله ته علم الغیب ثابت دی او بیا تبری او دا د لیکلي دي یو روایت پیش کړي د ابن کثیر وکانه رجلا يعلم علم الغیب ډیر په وزن وي اغلان دی ورته د خلاص دي ګوشتګان هغه ورته ماشاءالله ماشاءالله وکانه رجلا يعلم علم الغیب و ابن کثیر کې لیکلي چې خضر علیه السلام چې وکانه رجلا يعلم علم الغیب اول خود دې سند وګوره چې د دې روایت سند څه حیثیت لري دویم بیا دا وایي چې علم غیب لغوي مراد دی که اصطلاحي بل دا ده چې دا اوس قطعي ثبوت او قطعي دلالت دلیل دی وکانه رجلا يعلم علم الغیب عقیده خو په خبره واحده هم نه ثابتېږي تله ما ته داسې ګوره د بریلیانو نه درته وایم احمد رضا خان بریلوي لیکي رسائل علم غیب صفحه 145 اعتقادیات من قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے نہ ظنیات صحہ کا د بخاری حدیث هم پکې کار نه ورته چې خبره واحده پاتې خلادا چې دا د لیکلي دي نو په دا د کار نه کیږي لہذا من قطعی ثبوت او قطعی دلالت دلایل لرو او مخالفین هیڅ نه لري زبر الله پاک په توفیق یو 14 آیات درته پیش کوم آیاتونو باندې عقیده ثابته دا قطعی ثبوت او قطعی دلالت دلایل دي ګوره وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو نجزيه كليته تقسيم شتا نزاتي وعطويتا قل انما الغيب لله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولله غيب السماوات والارض قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ان الله عالم غيب السماوات والارض عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله إن الله عنده علم الساعة دا تقريبا يولس آيات شو يولس آيات من درته پیش کړو چې علم الغيب عالم الغيب الله دی بریل لن جواب وکي و عالم الغيب الله دی خو علم غیب په دوه قسمه دی یو ذاتی بل عطوي وای دي آیاتونو کې ذاتی مراد او موږ غیر الله ته ثابتو عطوي نو ما درته وښودو چې علم غیب کې عطوي نشته ځکه عطوي ته تقسیم الی غیره دي او ذاتی ته تقسیم الی نفسه دي علم غیب وای دي ته چې ذاتی وي چې عطوي شو هغه خو به علم غیب نشو
دویم چې ته عطوایي ته علم غیب وایي نو پیغمبر علیه السلام ته علم غیب عطوایي دی په کومه ذریعه ذریعه څه ده وحی ده جبرئیل علیه السلام راغلو پیغمبر علیه السلام خبر کړ پیغمبر علیه السلام راغی دا ټول مجلس خبر کړ نو خو بیا دا ټول علم الغیب والا شو نو بیا د پیغمبر علیه السلام تخصیص څه شو پوه شئ اطلاع چې پیغمبر علیه السلام ته شوې ده نو خو ما ته نه ده شوې خو صرف مطلع کې فرق دی هغه ته مطلع جبرئیل علیه السلام او ما ته مطلع محمد صلی الله علیه وسلم نو صرف په مطلع کې فرق شو هغه ته معطی الله پاک دې په واسطه د جبرئیل او ما ته الله پاک دې معطی په واسطه د جبرئیل علیه السلام او په واسطه د محمد علیه السلام نو به خدا ټول دنیا عالم الغیب شو نو خو هیڅوک به علم غیب پاتې نه شو لدی وجه نه عطوایي ماته پکې نشته سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین الله پاک دې موږ په صحیح دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د باطل او عقاید او د فاسدونو دې الله پاک موږ وساتي او الله پاک دې حق ته په هر ځای کې غلبه ورکړي صلی الله علیه وسلم